تکبیر تشریق ورته ویل کېږي او زمونږ پښتانه ورته تکبیرات وایي یا ورته څه دي تکبیرونه وایي. نو د دې تکبیرونو چې کوم احکامات دي نو د هغې متعلق یو څو خبرې ډېرې ضروري چې موږ تاسې ټول وورو او عمل پې وکړو انشاءالله ډېر لوی د اجر او ثواب څه دي ذریعه به شي. اول خو دا چې د تکبیر تشریق څه ته وایي، دا تکبیرونه څه ته وایي؟ نو تکبیر تشریق دې ته وایي الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. دې ته څه ویل کېږي؟ تکبیر تشریق. او دویم نمبر دا چې دا تکبیر تشریق دا به د کله نه شروع کېږي؟ نو دا به د عرفې د ورځې نه د 9 ذوالحجې د غټ اختر نه یو ورځ مخکې چې کومه ورځ یې هغې ته ویل کېږي د عرفې ورځ. نو د عرفې د ورځې نه د 9 ذوالحجې نه به شروع کېږي د سحر د مونځ نه پس او د 14 ذوالحجې د مازدیګر د مونځه پورې سرې دا تکبیرونه وي. نو دا تکبیرونه چې دي دا په اوچت اواز سره ویل دا څه دي په سړو باندې دا واجب دي او ښځې به تکبیرونه وایي خو ښځې به څه دي په مزه او پټ اواز سره به سرې تکبیرونه به وایي. نو په دې حساب سره دا تکبیرونه چې دي دا په 23 منځونو کې څه دي دا برابرول دي. د عرفې د 9 تاریخ د ذوالحجې د 9 تاریخ نه د عرفې د ورځې نه تر د 14 ذوالحجې پورې څه دي دا تکبیرونه څه دي دا ویل پکار دي. ښه جي خو د دې تکبیراتو دپاره څه دي یو څو شرایط دي. یو شرط دا دی چې یاره سړی به څه دي مقیم وي، په خپل کلي کې به څه دي موجود وي. دویم دا چې په خاریه کې به وي، په بانډو والا باندې څه دي تکبیرات تشریق تکبیر تشریق ویل څه دي واجب نه دي. او دریم نمبر دا چې مستحب طریقه باندې څه دي مونځ کول. نو یوازې مونځ کوونکي باندې یا په یوازې ښځو په جمع سره مونځ کول نه پس په دوی باندې تکبیر تشریق ویل واجب نه دي. او دا قول د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله دی. صاحبینو په نیز باندې هغې دا وایي صاحبینو په نیز باندې او د ډېرو علمو په دې باندې فتوا هم ده که سړی ځان له مونځ کوي که جمع سره مونځ کوي که ښځې ځان له مونځ کوي یا که سړی مقیم دی که مسافر دی خو په ده باندې څه دی تکبیرات ویل دا څه دي دا واجب دي. او د دې د ویلو سی حساب وی نو چې جمع وشي نو به د جمع نه پس څه دي په تیز اواز سره یو پیر اوچت اواز سره ویل دا څه دي دا واجب دي. صحیح ده. او که چېرته مثال چانه پاتې شو دا تکبیرات تشریق د چانه پاتې شلو قصدن عمدن به نه پرېږدي که چانه پاتې شلو نو د دې قضا نشته بلکې که پاتې شو درنه نو د دې بیا علاج چې دی هغه توبه استغفار دی. خو دا به د هر فرض مانځه نه پس نه دی په تیز اواز سره سرې دا ویل دا واجب دي. سړي به په تیز اواز سره وایي او ښځې به څه دی په مزه اواز سره پټ اواز سره به څه دی دا وایي. امام به هم وایي مقتدیان به هم وایي. که چېرته امام نه هیر شولو نو مقتدیانو کې به یو سړی څه دی په تیز اواز سره څه دی شروع کړي چې ټولو ته څه دی دا یاد شي. ښه جي دا شانتې د لوی اختر د مونځ کولو نه پس تکبیرات تشریق ویلو څه حکم دی؟ نو د لوی اختر د مانځه نه پس به تکبیرات تشریق ویلو په نه ویلو کې اختلاف دی خو د بعضو په نیز باندې څه دی ویل دا واجب دي. خبره پوه شئ دا